مولانا فضل الرحمن او منظور پښتین د پاکستان پر ضد د افغانستان په ملاتړ راپورته سول. منظور پښتین او مولانا فضل الرحمن دواړو ویلي چې پاکستان د افغانستان پر ضد نوې جګړه په ټیکه اخیستې او غواړي چې د اسلامي امارت نظام ړنګ کړي. دا چې نوموړو څنګه د ملا یعقوب ملاتړ کړی، پاکستان ولې او د چا څخه د افغانستان جګړه په ټیکه اخیستې، بشپړ حال را سره هم د غروانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. لر وطن کې په کوزه پښتونخوا کې پنجابی بادار چې خلک په دنیا کې د پاکستان په نامه پیژني، هغه پښتانه افغانان وژني، بلکې اوس یې نوې لړۍ پیل کړې ده چې په بر وطن کې هغه عام اولسونه، ماشومان، ښځې، سپینګیري دا ووژني، ځکه چې د نوې ټیکه اخیستې د جنګونو جنګ د دوی ضرورت دی. ویې ګورئ له هغې خوا ورسره د جنګ ماحول څوک نه جوړوي، خو د دغې خوا سړی لګیا دی مسلسل په ډېر لوی منافقت سره جنګ په مخ وي. میاشتې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي پاکستان د نوې جګړې ټیکه اخیستې او د کرښې دواړو خواو کې بې ګناه خلک، ښځې، ماشومان او سپین ږیري وژني او هلته افغانستان کې د حاکم نظام پر ضد بېلابېلې توطیې جوړوي. ښاغلي پښتین پاکستان مکار او منافق ملک بللی چې په وینا یې دغه هیواد ټول عمر جنگي کاروبار کړی، بل کار او تولید نه لري او هدف یې د ترهګرۍ ایجادول دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه مشر خبرداری ورکړی چې پاکستان نور په دغه ډول شومو اهدافو خپلو موخو ته نسي رسېدلی او دا ځل کوم څه چې د نورو لپاره غواړي برخلاف د دې هیواد په اړه معکوس نتیجه به ورکړي. منظور پښتین تر دې مخکې هم د افغانستان پر خاوره د پاکستان بریدونه په سختو ټکو غندلي وه او دا یې جنګي جنایت بللی و. همدارنګه د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا د افغانستان په اړه د پاکستان پر پالیسیو توندې نیوکې کړي دي. هغه دا څرګندونې په هغه ناسته کې کړي چې د افغانستان سره د سوداګرۍ د بیا فعاله کېدو لپاره یو شمېر پاکستاني سوداګران ورغلي وو. فضل الرحمن ویلي اسلام آباد له 45 کلونو راهیسې داسې پالیسي تعقیبوي چې نه د عملي کېدو وړ ده او نه یې پایله مثبته سوې. نوموړي ادعا کړې چې د ضیاء الحق او پرویز مشرف په واکمنیو کې د افغانستان کړکېچ د پیسو د ترلاسه کولو لپاره کارول سوی او پاکستاني ادارو د افغانانو په نوم ډالر ترلاسه کړي دي. هغه ټینګار کړی چې د سیمې د ثبات لپاره د سولې او ګډو اقتصادي همکاریو پر بنسټ نوې پالیسۍ جوړېدو ته اړتیا ده. هغه ویلي چې پاکستاني پوځ له سواته تر وزیرستانه بېرحمانه عملیات وکړل، خلک یې ووژل او له کورونو یې وویستل. همدې وسلوال مقاومت پیدا کړ. هغه وایي پاکستان کې وسلوال مقاومت افغان طالبانو پورې هیڅ تړاو نه لري، دا له تیرو 20 کالو روان دی. مولانا فضل الرحمن او منظور پښتین د ملا یعقوب پوځیان ستایلي او ویلي دي چې افغانستان د خپلې خاورې د دفاع حق لري. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.